رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی نظرک الی عالم خیر لک من 1000 فرس تصدقت بها فی سبیل اللہ. استادا نظر عالم تا با عمل عالم تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا سے کامل وارثانو تا دا ستا دا پارا ډیر بہتر دی دا دینا چې تس زر اسونه دا الله پلار کی دا الله دا رضا دا پارا صدقه کی دا غینم ستا دا پارا دا ډیره بہتر دا زوز داسی یو کامل وارث او دا دی کلی خلا او د دې کلی زینت خپل سیب مبارک تډیر په ادب سره درخواست کوم چې تشریف وروړي مونږ ته قال الله او قال الرسول بیان کی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. عزت منذ د قرآن عظیم الشان د ختم تقریب دی او تاسو خوش قسمت ای چې د رب ذوالجلال د مبارک کتاب طرف ته منسوب محفل کې رب ذوالجلال زمونږه حصہ کو پاره کې شرکت مونږ ته نصیبه کو. الله تعالی دې داسې مبارک مجالس ته ادب سره راتلل او په خالص نیت سره راتلل زمونږه نصیب کی. ځکه کله کله داسې موشي چې یو عمل ډیر ښه عملي خو په هغې کې د الله تعالی د رضا مقصد د انسان نی نو هغه ښه کار چې دی نو په هغې باندې اجر او ثواب انسان ته نه میلاویږي. امام ترمذی رحمت الله علیه تفصیلی روایت ذکر کړی دی چې په آخرت کې یو داسې کس چې هغه دنیا کې علم طرف ته منسوبي او خلق د هغه د علم د وجې نه خیال ساتي او هغه کله جهنم ته غورځول شي الله تعالی دې موږ وساتي. دغه کس دی وی خدای ما خو ستا د دین زده کړه کړې وه دین طرف ته منسوب انسان چې عالم حسابېږي په ټوله معاشره کې هغه غوره خلک چې ګڼلی شي عالمان صاحبان چې هغه کس پړ مخې جهنم ته غورځولی شي نو هغه به وي خدایه ما خو د دین کار کولو نو ده ته به فرشتې ووایي چې تا د دین کار چې کولو په دې غرض دی کولو چې خلق د تعلیم وای او په دنیا کې می خلق قدر وکي ستا په دې عمل باندې نیت شي وغه د الله تعالی د رضا نو دنیا کې د تعریف غوښتو هغه ته ملاو شوی دی او پر مخې به جهنم ته غورځول شي. یو سخی سړی چې د الله په لاره کې یو سړی سور کې څومره اجر دی 1 روپۍ سو خیراتی کې څومره اجر او ثواب هغه ته ملاویږي لیکن سخی راوستی شي دغه سخی د خدای د الله په لاره کې د خرج کولو خو ډېر زیات ثواب دی او ما خو دا سخا کوله ما خو ډېر د ثواب کار کړی دی دته به ویل شي چې تا دا کوم عمل کولو دی د پاره چې خلک د تسخی وي خلک وي چې دا ډېر سخی سړی دی وقد قیل او دا درته په دنیا کې ویل شوی دی
د څه دپاره چې دا کار کولو هغه درته میلو دي دی به هم جهنم ته پړ مخې وغورځولی شي. داسې کس چې مونږ وایو یاره یو سړی د الله دپاره خپل سر قربان کی په جهاد کې دی قربانی شي شهید شي نو تو وای د شهید نه بل اوچت مقام د چای، لیکن دا خو په ظاهر د الله رضا، حقیقت کې داغه مقصد د الله رضا نه و. دغه سړی بم جهنم ته غورځول شي. ولی دته به ویل شي چې تا دا سر قربان کولو نو د دې لپاره چې خلک وایي چې دا ډېر بهادر سړی دی او تعالی دنیا کې بهادر ویلی شوی دی. د څه دپاره چې د یو کار کولو هغه تا ته میلو شوي دي، تا خو پکې دا غرض نو ساتلی چې زما نه د زما رب رضا شي. نو چې د الله د رضا غرض دی نو د الله رضا تا ته څنګه نصیب شي او د کم ځای نه درته نصیب شي؟ دا درې کسان چې په ټوله معاشره کې د ټولو نه ښه ګڼلی شي او یقینا چې د علم ډېر لوی فضیلت دی او د سخا ډېر لوی فضیلت دی او د جهاد ډېر لوی فضیلت دی، خو که دا دومره ډېر غټ غټ کارونه یو سړی د الله د رضا دپاره ونه کي نو هغه ته په آخرت کې هیڅ نه میلاویږي ما سوا د سزا نه. نو بیا چې دا نور خلک او عام خلک نو د هغوی به بیا کوم حساب کتابي. نو الله تعالی دې په دې نیکو کارونو کې مونږ ته ښه نیت نصیبه کړي. ښه نیت څه ته وایي؟ حسن نیت څه ته وایي؟ مونږ د جومات ته رادننه شو یا د خپل ځای نه را روانېدو، ځان سره به حساب وکړو چې مونږ په کوم نیت باندې را روان شوي یو. نو که چېرې په دې غرض باندې راغلی یو چې دا د الله تعالی د کتاب د ختم یو تقریب دی او دا د قرآن شریف دا خوشحالي دا زمونږ د ټولو مسلمانانو مشترکه خوشحالي ده. د الله د کتاب درس شوی دی او په هغه خوشحالۍ باندې یو تقریب جوړ شوی دی خالص د الله تعالی د رضا په غرض دغه جمعات ته ورزم چې رب ذوالجلال د قرآن شریف په هغه عاشقانو کې ما راولي. نو دا ښه نیت دی او په دې باندې یقینا اجر او ثواب انسان ته میلاویږي. او که یو سړی ښه کار کوي خو نیت یې پکې د خدای د رضا نه نو هغه ښه کارم هغې باندې هم دې د ثواب بیا څه شي محروم شي. او په دې اوسني دور کې تاسو ته به دا معلومه یا به درته نه معلومه چې تیرو ورځو کې په دې میره کې د مصري باندې د میره کې هم د قرآن مجید بې حرمتي شوې ده. عام خلک دا وایي چې یاره بس بهر چې څه کېږي جلوسونه کېږي او جلسې کېږي هغه مولیان پوشه او کارې پوشه کلو کې وي دا باطل فتنې نشته دی او عقیدې نشته دی او مونږ کلو کې یو مونږ بچ یو. لیکن دا یاد ساتئ تاسو چې بیدارېدل پکار دی ویښېدل پکار دی چې هغه د قرآن مجید او د پیغمبر علیه السلام مبارک سره دشمنی ساتونکي عناصر هغه ستاسو کلو ته او بانډو ته هم راورسېده او که بیا هم د هغې نه مونږ ځان نه خبرو. سار شو ماښام شو او جوارو روټۍ مې وخوړه او پراټه مې وخوړه او بس کیسه ختمه. اخر د یو مقصد دپاره مونږ الله تعالی دې دنیا ته رالیږلي یو. که هغه کار مونږ وکړو که مونږ ونه کړو هغه ژوند زمونږ نه تېرېږي، ژوند په مخه باندې روان دی. نو ښه دا ده چې څه کار پکې وکړو او د دین کار پکې مونږ وکړو. د دنیا کار دې هم سړی کوي هغه منع نه دی، خو دا باطل فرقې دا د غلطو عقیدو خلک زمونږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفین او د قرآن شریف مخالفین پکار دا ده چې دا خلکو د سازشونو نه مونږ ځان خبر کو او بیا د هغې په مقابله کې مونږ خپل کردار ادا کو او د رب ذوالجلال نه مدد وغواړو چې خدای ته زمونږ مددګار شي. مونږ او تاسو ته خو د قرآن شریف تعلیم ډېر په اسانه میلاویږي. د جومات په المارۍ کې څومره قرآن مجیدونه پراته دي. د جومات استاز تا ته ناظره ښیي، تا ته حفظ ښیي، مدرسه او جومات هغه جوړ هم د دغې دپاره صرف د ملا صاحب
د سرمنو د پاره جمعات نی چې کال په کال به د سرمنو پیسې په جیب کې اچي او بس دا جمعه زما ده او د امام او خطیب امام صاحب خطیب صاحب ستاده ذمہواری ده چې ته د دې ماحول نگرانی تانه به د دې تپوس کیږي دلته د قرآن شریف درس کیږي او کنه کیږي مسائل د دین ذکر کیږي او کنه ذکر کیږي د عوامو بیداری هغه طرف ته تاسو فکر شته او کنه نشته نورونو متوجه کېدل پکار دي دا سم شوی دی په تاریخ کې چې خلکو په قرآن شریف باندې پابندۍ لګولې دي مونږ وایو بس ازادي ده سو وخت تلاوت کوو کول شو لیکن دا قرآن شریف د دین دا تعلیمات دا الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم دا لاره دا چې چا مونږ ته خودلې ده په ډېرو سختو تکلیفونو باندې ډېر مشقتونه غي برداشت کړي دي دا د روس نه چې کوم ملکونه آزاد شوي دي د دې تاریخ تاسو وګورئ دای قانون نافذ کړو چې د کم سړی په کور کې قرآن مجید ولیدې شو هغه کس به پانسی کول شي کته وی چې را بس مونږ ته خو سوکسنوي هغه خلکو ته چې کلم اقتدار ملو شوی دی اختیارات وته ملو شوی دي نو هغه داسې قانون هم نافذ کړی دی په ملک کې چې چا کړه قرآن شریف ولیدې شو هغه کس دی وېس شي هغه د پانسی کړی شي د حکومت قانون لیکن الله تعالی د خپل دین حفاظت کوي د قرآن شریف د حفاظت ذمہ الله تعالی غشته ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون هغه ملکونه د روس نه آزاد شوي اوس آزاد شو چې کله نو آزاد نو په قرآن شریف ساتلو باندې پابندي و خو الله تعالی د قرآن شریف حفاظت کوي نو د خلکو پړونو کې د قرآن شریف سره هغه جذبه او محبت داسې و چې د قرآن مجید حافظانو دکانونه وکړ د درزیتوب دکان به یو سړی وکړو او خلکو به خپل ماشومان په دې باندې هغه استاد سره داخلول چې دې ورسره درزیتوب زده کی هغه ماشوم به هغه استاد سره هغه ټیلر ماستر سره د کپڑے د کټای طریقه هم زده کوله ماشین چلول به ور سره زده کول او چې بارانی کسان بنو نو پرورو په کلاره به وته دي درځي کاکاوي بچي وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هغه ماشوم هغه به د کپڑے په کار باندې ځان لګ لګ پویولو او چې کور ته بتلونو یو سو آیاتونه د قرآن شریف به هم یاد کړو په دې طریقه باندې د دین مونږ ته را رسیدلې دي هغه وړو کې ماشوم به د قرآن شریف حافظ شو د حکومت نه پټ بیا بچا هغه ته قرآن شریف شته په بل ځای کې وړاندې کو چې بچی لګ تلاوت راتاو کا هغه وړو کې ماشوم به قرآن مجید تکاتو په پته باندې پویدو چې دې کې دا آیت ز کم ځای کې راو باسم ځکه هغه خو چرته پښتورګو قرآن شریف نو لیدلې او چې په یاد باندې وتوي نو د سر نه بعد الف لام میم نه را شروع شو او من الجنه والناس پورې به درته وي داغه وجه دا و چې حکومت پابندي لګولې و چې قرآن شریف بسوک نه ساتي خود خلکو پړونو کې الله تعالی جذبه چولې ده نو هغه به هغه قرآن شریف د خپل سینې نه د هغه ماشوم سینې ته په دغه طریقه باندې منتقل کولو او دا به هغه خلکو ته دا پیغام ورکولو چې باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا کته یو حافظ قرآن شهید کې نو دا هغه بچی پسونو شاگردان موجود دي هغه به د قرآن شریف درس کوي کته یو عالم دین شهید کې دا هغه نوسی او دا هغه کړوسی شاگردان هغه به لګیای د قرآن شریف هغه د خدمت سلسله به که خیر جاری ساتي جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے
مؤمن فنا کیږي نه، نور کدی طرف ته پریوزي دا غي دا مطلب نه دی چې نور لاړو ختم شو او رڼا ختم شو، چې سار که خیری ګوري نو نور به بیا خو هغه خپل رڼا سره او هغه خپل شغلو سره راوچتي، نو نور ته څوک شکست نشي ورکوله. قران مجید سره چې څوک تعلق قائم کی هغه خلق چې نو هغه لپاره الله تعالی داسې اسباب پیدا کی که یو کس لاړ شي نو نور الله تعالی غزه کی پیدا کی او د دین هغه سلسله د خدمت دا بیا جاری وي. زمونږ استاد ذمہواری صدا پکار دی چې قران شریف سره مخ خپل تعلق مضبوط کو. تاسو زمونږ د مقررین او حضراتو نه بار بار اوري چې یو حافظ قران دا بدلسو کسانو شفاعت کوي، د لسو کسانو شفاعت بکي. د کومو کسانو؟ د خاندان د لس کسانو، داسې کسان چې د جهنم فیصله په هغې باندې شوي وي. نو پکار دا دی چې هر سړی دا فکر وکړي چې په خپل خاندان کې د لسو په سر خو یو حافظ خامخا پیدا کړي، ځکه چې لس کسانو شفاعت به حافظ قرآن کوي. نو چې په هر خاندان کې داسې حافظان وي چې د لسو کسانو هغه شفاعت خو هغه بیا کولی شي، خو د چا به کوي؟ د کومو کسانو شفاعت به حافظ قرآن کوي؟ تاسو لیدلی چې یو ماشوم حفظ کوي نو د هغه په خاندان کې د هغه په خپلوانو کې داسې کسان وي، هغه وي دا تاسو کې ته به په کیډل کالج کې داخل شوی وي، ته په کامرس کالج کې داخل شوی وي، تا به فلانه ډیګري اخیستې وه، دا مولیانو حافظان لګو چې لا تم پکې حافظ جوړیږي. دا سړی که د دې حافظ قرآن ډیرم نږدې رشته دار شي خو دې د هغه فضیلت نه څه دی محرومه دی، ځکه د حافظ حوصله افزایي نه ده کړې. دا خپلولي یوازې په دې باندې نه پکارېږي چې دا مې رور دی او دا مې ماما دی، په دې باندې پکارېږي چې د ستا دا رور یا دا ماما دا خورئ دی د دین کار کوي، د دین په کار کې تا د سره څومره تعاون کړی دی. نو چې د دین په کار کې څوک چا سره تعاون کوي هغې ته اجر او ثواب میلاویږي. یو سړی د دین په کار کې چاته رکاوټ اچوي هغه ته به څنګه د خپل ولی هغه فضیلت حاصل شي. د دواړو جهانو سردار مبارک هغه مبارک چې خلکو ته فرمایل قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای خلکو لا اله الا الله وایي نو تاسو به کامیاب شئ. نو ابو لهب څه چلو کو؟ ابو لهب جولې د کانو ډکه کړې ده او په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې د کانو گزارونه کوي او خلکو ته وایي د خبره مه منئ دا لیونی دی. تاسو سوچ وکئ چې د دې ابو لهب د پیغمبر علیه السلام سره د پولې او د پټي نه لګي وه، پیغمبر علیه السلام د ده نه چېرته 2 مرلې راګیرې کړې وې، د ده په کانال ځمکه یې قبضه کړې وه، د ده دوکان یې لوټلی و، څه نقصان یې ابو لهب ته رسولی و، لیکن بیا هم ابو لهب څه کول؟ هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک مخالفت کول او مقابله ورسره کوله. او اخوا بلال رضی الله عنه د کوم ځای نه راغلی دی؟ صہیب رضی الله عنه د کوم ځای نه راغلی دی؟ سلمان فارسی رضی الله عنه د کوم ځای نه راغلی دی؟ د هغه خلکو نوم چې اخیستی شي ورسره رضی الله تعالی عنه ویلی شي، او د ابو لهب نوم سره به څوک داسې وایي چې دا د پیغمبر علیه السلام رشته دار دی، دا د مکې اوسیدونکی دی، د ده په بیت الله شریف باندې هر وخت نظر پرېوتو. د ابو لهب نوم به څوک په خپل ځای باندې کېږدي چې دا زما یاسمین بچی دی، ده ته ما ابو لهب نوم کېښو. د ابو لهب په نوم به څوک مدرسه جوړه کړي، د ابو لهب په نوم به څوک جومات جوړ کړي، په خپل کور به څوک د ابو لهب نشان ولګوي. سوال نه پیدا کېږي چې مسلمانی او د ابو لهب سره مینه وکړي. او بل طرف ته چې چرته خشته جمعه جوړ شي نو په هغې باندې خلک نوم کیږي مسجد بلال رضی الله تعالی عنه، بل ځای کې جمعه جوړ شي مسجد عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دا د څه لپاره؟ دغه خلک د لرې وطنونو نه راله او د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د غلامۍ هغه تعلق قایم کو، پیغمبر علیه السلام سره د دین په هغه کار کې مکمل تعاون وکړو او ځانونه قربانۍ ته ورکړو. نو کفارو به بیا څه کول؟ د پیغمبر علیه السلام د خفه کولو دپاره به په حضرت بلال رضی الله تعالی عنه باندې ظلمونه کول، حضرت خبیب رضی الله عنه باندې داسې ظلمونه چې د مکې شریفې په هغه ګرمو شګو باندې او په هغه تیرو کاڼو باندې به حضرت بلال رضی الله عنه دا به پې سملولو او بیا به یو غټه ګټه د هغه په سینه باندې کېښوه
لاندې نه به هغه شګو او هغه کاڼو سوځلو، د پاس نه به د سینې د کاڼي سوځلو او زخمونه به د هغه په بدن باندې جوړ شو. هغه زخمونه به پولی شوي او هغه پولی شوي زخمونه په هغې باندې به بیا ګرم ګرم کاڼي ورته کېښوه چې دا مه وایه چې الله یو دی. او د بلال رضی الله عنه ګناه څه وه؟ هغه چا نه مرله راګیره کړې وه، د هغه چا سره سود زیان و. د بلال رضی الله تعالی عنه قصور د هغې خلکو په نظر کې څه؟ هغه دا ویلي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. په دغه باندې خلکو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سره دشمنی کوله. مونږ او تاسو ته په دې حالاتو کې څه پکار دي؟ پکار دی چې د خپل تعلق د خپل دین سره مونږه مضبوط کو. دین سره تعلق مضبوطول څنګه دي؟ په قرآن شریف باندې ایمان راوړل په کومه طریقه چې د الله جل شانه د کلام په ټولو آیاتونو باندې زمونږ ایمانی دا نه چې څه منم او څه نه منم، د الله په کلام باندې پوره یقین ساتل، د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو باندې کامل یقین او عقیده ساتل، او بیا د دین نه ځان پویول چې به حیثیت مسلمان زمونږ څه ذمہواري ده. د مسلمان په حیثیت زه د دین څه کار کولی شم، نو چې د هغې نه انسان ځان خبر کړي. د قرآن عظیم الشان سره چې چا تعلق قائم کړی دی هغه خلق الله تعالی پورته کړي دي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. الله تعالی په دې کلام باندې په دې قرآن شریف باندې ډېر خلق پورته کړي چې چا د دې تعلیماتو مطابق زندگی تیره کړي، او چې څوک تعلیمات شاته کی هغه خلق سردلان دي بیا راغورځيږي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور یو واقعه ته ذکر کوم، په هغې باندې خپل خبره ختموم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک ته د مصر نه خبر رااله یو بوډۍ ښځه، هغه زنانه وایي چې زما د کور دیوالونه واړه دي او امیر المؤمنین ته پکار دا دی چې د دې وړو دیوالونو بندوبست وکړي، ځکه چې د کلي او د محلې هلکان راځي په دیوال راوړي او زما نه چرګې تښتوي. دا د هغه بوډۍ ښځې مطالبه ده. د چا نه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه چې زما نه هلکان چرګې تښتوي، نو تاسو مهرباني وکئ زما د دې چرګو بندوبست تاسو وکئ، ځکه حکومت تاسو سره دی، اقتدار تاسو سره دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د مصر گورنر ته اطلاع ولېږله چې ستا په هغه حلقه کې، ستا په هغه علاقه کې د یوې بوډۍ ښځې چرګې په امن کې نه دي، هلکان راځي په کور باندې په دیوال راوړي او د ابۍ نه چرګې تښتوي. نو گورنر صاحب د دې بندوبست وکړه. هغه گورنر مصر هغه خپل زوی ځان سره را روانوي، خپل وزیر ځان سره را روانوي او راځي د هغه بوډۍ کور معلوموي او بیا په هغه ځای کې خټه خوشتوي او بیا هغه دوو کسانو ته وایي چې تاسو ما ته خټه راکوئ او زه د دې ابۍ د کور د دیوالونه اوچتوم. گورنر صاحب گورنر راځي د یوې ابۍ د کور دیوالونه په خټه باندې راپورته کوي. داسې مثال به تاسو په دنیا کې چرته ولیدلی چې چرته د دنیا یو گورنر د یو مظلومې بوډۍ ښځې فریاد په دې طریقه باندې اورېدلی وي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه مبارک ته د گورنر صاحب دوه ته اطلاع ولېږله چې جی د هغه ابۍ مسله مونږ حل کا، دیوالونه مې ورته په خپل لاس باندې اوچت کړ. ابۍ ته مې دا وویل چې که تا ته بیا څه مسله پیښیږي نو ته ما خبروه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته څه فرمایي؟ هغه ورته فرمایي چې ته گورنر یې، پکار ده چې ته د هغه حلقې نه ځان خبرې او چې چا ته څه تکلیف وي نو چې ته خپله د هغې د شکایت نه مخکې د هغې هغه تکلیف لرې کړې. دا چې د قرآن شریف نظام کله راشي نو بیا به د خلکو چرګ هم بیا محفوظ وي، یو سړی به د چا نه چرګ هم بیا نشي پټولی، او چې د قرآن شریف نظام خلکو شاته غورځولی نو بیا به بیا چرګ نه که د چرګو فارم چا ولوټلو
او د فارم هغه منیجر او مالک چا وجلو او که چا دا هغه په کور باندې حمله او ډاکه وکا دا هغه سرم که چا قلم کو نو دا هغه تپوس والا سوکنی د حکومت څومره غټ غټ عہدیداران چې دین هغه وجلی شوی دي او تر اوسه دا هغه د قاتلانو هغه نوم او نشان چا نه معلوم کړي دا ولی دا قرآن شریف ته خلکو شا کړی ده سره بس د دوه کسو جګړې په خپلو کې راځه په قرآن باندې لاس کېده بس د قسم دپاره قرآن شریف په الماری کې پروت دی او باقي د تلاوت فکر او د هغې د تعلیم نه ځان خبرول او د هغې مطابق بیا زندگی تیرول هغه احساس چې دی نو هغه خلکو کې نشته دی پکار دا ده چې مونږ د غفلت نه خوب نه رابیدار شو ما تاسو ته وویل چې په میره کې داسې حرکت شوی دی او پرون بیا دغه ممندانو کلی کې چې کومه جنازه ونه هغه استاد پکې اعلان بیا وکړو چې د منګل په ورځ باندې به ماسپخین او هغه ځای کې هغه محله کې هغه جمعات کې جلسه کیږي د قرآن شریف د دې بې حرمتۍ په باره کې تاسو کې چې کم کسان هغه جنازه کوي نو هغوی به د اعلان اورېدلی نو پکار دا ده چې مونږه چې هغوی راځي او زمونږ په کورونو په جماعتونو باندې حملې کوي او مونږ بیا هم وایو چې بس زه ښه خیر شو خیر شو الله خو خیر کو خو مونږ ته څه پکار دی چې مونږ څه وکړو او څه کردار مونږ ادا کړو بله خبره دا خوله چې دا ژبه دا مونږ سره امانت دی او الله تعالی د دې ژبې د حفاظت داسې انتظام کړی دی چې دا ژبه د دې غاښونو نه هم دننه پیدا کړې ده او د دې شونډو نه هم دننه پیدا کړې ده او راته حکم هم کړی دی چې تاسو د ژبې غلط استعمال مکوئ او خو مسلمان هغه دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده خو مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه محفوظي دا ښه سوچه مسلمان دی او چې یو سړی په ژبه باندې مسلمان پسې لګیایي او د لاسو هغه قوت او طاقت هم د استعمالولو کوشش کوي نو تو وایه چې د حدیث مبارک مطابق دته مونږ ښه مسلمان ویلی شو من لسانه و یده لسان مخکې ذکر کړی دی او ید رستو ذکر کړی دی ځکه چې ډیر خلک د لاس او طاقت نه لري نو په ژبه باندې نور مسلمانان چې دي نو ازاري بیا بله دا چې د لاس او هغه زخم جوړم شي خو د ژبې هغه زخم چې دی هغه بیا نه جوړیږي یو سړي ته سپور او ستغه خبره وکړه هغه زخم چې دی نو هغه پړه باندې تا زخمی کو هغه زخم بیا ځای ته نه راځي په چاړه او په چاکو باندې یو سړی ولګي نو هغه زخم راشي خو چې دا تیره خبره دی چاته وکړه دا بد رد دی چاته ووي دا بېځایه وینا دی چاته وکړه او کنزل دی وکړو هغه وینا چې دنو هغه د انسان پړه باندې داسې زخم جوړ کی چې هغه زخم بیا نه جوړیږي نو مونږ او تاسو ته پکار دي چې د خو مسلمانانو هغه کردار مونږ ادا کو چې زمونږ د ژبونه او د لاسونه نور مسلمانان محفوظي نو اله به مونږ خو مسلمانان یو نو الله تعالی دې په دینی تعلیماتو باندې مونږ ته عمل نصیب کړي او د قران عظیم الشان د دې ختم سعادت چې کوم ماشومانو حاصل کړي دي الله تعالی دې هغه ته د هغه والدینو ته استادانو ته ټول ته دا ډیر مبارک کی او مونږ او تاسو ته دې رب ذوالجلال د آخرت فکر نصیب کړي او د دین د خدمت توفیق دې الله تعالی مونږ ته راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین